عزیزانو یو داسې روز او داسې تکلیف را روان دي چې د هغه ساعت نو د هغه سختۍ نه الله بار بار تاسو مونږ یری. د آیات کریمه کې الله فرمایل چې اے ټول خلقو که ایمانم راوړې دی او که ایمانم نه راوړې، د عربو اوسیدونکي یې که د جمع اوسیدونکي، بیا مالدار یې که غریبان یې، د مقدس مکه باندې چې څومره اوسیدونکي خلق یې او بیا انسانان یې، نو الله فرمایل چې هغه روز نه ویریږي، د کومه ورځې د سختۍ زلزلې چې ډېر یو لوی د هیبت او د مصیبت او د تکلیف نه ډک وخت او سقط. رب لا یزال کله فرمایي چې د سبانه روز نه ویریږي، کله فرمایي چې دا هغه روز ویریږي چې یو بد یو نه منډه وهي، بل بد بل نه منډه وهي، زوی بد پلار په کار ناراضي، پلار بد زوی په کار ناراضي، خزه بد خاون په کار ناراضي، خاون بد خزه په کار ناراضي، مور بد لور نه منډه وهي او مور بد زوی نه منډه وهي او زامن بد میاندو نه. پیغمبر علیہ السلام تبلزه فرمایي چې قابل یاداش هغه وخت دی کم وخت او کم تکلیف کې چې د ازمکه وجړقېږي پجړقېدلو سختو، دغه سختی به د قیامت پهله سره راځي. رب کریم به امر وکړي چې اسرافیل علیہ السلام بیدار شاه، حضرت اسرافیل علیہ السلام به بیدار شي، رب کریم تبا فرمائی چی یا اللہ ستاکم حکم امر د حاضر ملبیک. رب لا یزال با فرمائی چی اسرافیل علیہ السلام زد مقدس مکه مخلوق نہ مرور ما، بیا پا مخلوق کے د انسان نہ مرور ما، نو خو اغا شونډشت په مقدس مکا چې ما یاد کی، نه اغا جبشتا چې زما نام واخلی، نه اغا سترګشتا چې ما طرف ته وګوري، نه اغا زمنشتا چې ما په توجه کې راولي. اسرافیل علیہ السلام زنن په غضب او غصه ما بوله پسپیله لپوکه ورکا چې اسمان لاندې گزار شي، زمکه ختم شي او ستوري گزار شي، زت خپل نور اخلما پلس پو میں ختموما، دا اسمان ستوري ختموما، جن او انسان ختموما، ملک او پیریان ختموما. اسرافیل علیہ السلام بیدار شا او شپیله لدی پوکه ورکا. حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلے لپوکے ورکی، د دواړو جانو سردار فرمائی چدا نفخ اولادا سمال چه اسرافیل علیہ السلام پہلے لپوکے ورکی، ددغش پہلے سربی وعظیم زلزل راشی. اللہ ددغ زلزلین مونگ یری چه اے زما بندگانو د قیامت د سخت نزانو ساته، د قیامت تکلیف نہ اویریږي، د سخت نہ اویریږي. الله فرمائی یو عظیم طوفان براشی. سمالی چې اسرافیل علیہ السلام پش پہلے خلقی دی او کل پیشن قائم کی پہلے لبوکے ورکی، یو عظیم توپان براشی، اگا توپان سر بزلزل راشی. ددوالو جانو سردار فرمائی وَيَكُونُ ذَلِكَ 40 سنہ، دغش پہلے سربا پورا سلویخ کالا یو عظیم زلزلوی. دا سے عظیم زلزل براشی چې د شغرب نه مغرب پورې با زمکه یو شان اجړقېږي او د جنوب نه شمال پورې غرونه بروان شي. اندازې تکلیف نه او د قیامت د سختۍ د وجه دا لوړ لوړ غرونه با زره زره شي او لمبه لمبه بشي او لوګي به بر روان، سمال چې لوګي بر ته روان شي داسې بخکاری لکه ډنډت کړي وړه چې پاوا روان. د دوالو جانو سردار تعالی فرمایل محبوبا اگر وزدن ایرنشی
پدغ ورځ بدا سے سختی راشي دا لړ غرونه با دا الله د يرنا د قیامت د سخت د وجه زره زره شي او بیا بره زره زشي او په اوا بد الله د ير روان شي زمکه بلک د بیړه پشان روان شي لشغرب نه مغرب پورې بزنګيږي او د جنوب نه شمال پورې بټاله وਹੀ اسمان کے بچ دا زلزلے سختی را لاړ شي او دا اسمان مخلوق خبر شي رب کریم تبخواسو کی چی یا اللہ یو طرف تا دش پیلے خطرناک آواز دے بلے ڈاڑے دا پزم کا زلزل دا او آن تر دے پورے چی آغا غٹ غٹ غرونا پالوان غرونا سنگین غرونا آغا سخ غرونا خودش پیلے دیر نرزا رزا او لکد لگی غند پاواشو اور رب کریم وہ فرمائے چھے اے دا اسمان اسید ان کو دا خو پزم کا تکلیف دے دا قیامت سخت دا قیامت مصیبت تے دا اغید یرنا زد مخلوق نہ خپیما انسان نہ خپیما زما وحدانیت پرے خودو زما عبادت پرے خود او زما ریاضت پرے خو زما اطاعت پرے خو ماتا مشکل کوشان وئی غیر پس گرزی ماتا حجت روان وئی نور پس گرزی ماتا رازق نوئی د نور نتمکئی ماتے نخپل ازمک ختم کا او د یر نغرنم تاواشو اور رب کریم چکل پا غسک راشی لش پہ لیواز با اسمان ترسی اسمان کے بستوری خبر شی چھ اللہ ناراض دے او دا قیامت سخت راولی ستوری بدا خبگان نتور شی او پتورو کے بم غوغاراشی دغ مزیدار ستوری چنن روخان دی تو ما ترنا کئی اسمان پہ چراغان دے اسمان پہ خستو ودان دے داغی پہ ہدایات او داغی پہ کومک امداد انسان تلوی فیدہ حاصلی گی دغ مزیدار ستوری با دا قیامت دا سختین تکتور شی یا اللہ سمر بطور شی اللہ وی غوغا بپراشی قیامت بپراشی او دا خفگان نبد یوم بلسر جنگیگی حتیٰ کہ چھ زر زر بشی ریزہ ریزہ بشی او کسکر بشی دا اللہ دا یرنا او دا قیامت تکلیف او سخت دا لاسا بلان دے را گزار شی دمرلوی تکلیف دی مسلمان اللہ وی دا دغ سخت نزانو ساتا دغ سخت دا پارا دا نجات سالمان جوڑ کا دا نجات عمل روڑا او دا فلاح او دا کامیاب عمل جوڑ کا مال راشا سوخت چسمان کے قمر او دا مزیدار اسپوگ میں خبر شی اللہ بوئی زمر اوریم دا مخلوق نہ خپیم دا مزیدار اسپو میبا دا قیامت دا سخت دا وجہ تکتورشی اولام دے بغزار دا مزیدار نورچ گورے دا بتکتورشی او دا اللہ دا یر نبرا غزار شی سمالی چھ دا اسمان ستورم ختم شی قمرم ختم شی نورم ختم شی دغا وقت با پزمک بیام زلزلوی دا سی زلزل بی چیو عظیم توفان براشی اگا توفان با دیر ترخلگیوی اگا ترخلگی بلمبا دا اوری دنیا با منڈ وحی سوک با شغرب تا منڈ وحی سوک با مغرب تا منڈ وحی سوک با جنوب تا منڈ وحی سوک با شمال تا منڈ وحی خود اخلاصی درک بینوی او دیر نبزم کے تا گزار شی دنیا بدا سے علوڑ پرتوی لکا سنگ چے پتنگان سوزی او دشم پخوا کے دغا سے ذرا ذرا پراتی رب کریم فرمائی یوم یکون الناس کالفراش
دا اغه سخت روز نه ويریږي دا اغه قیامت سخت نه ويریږي چې دا ټول انسانان با الله ته پکې لکه د سوزې دل پتنګانو پراتوي یو طرف نه بم جړاوي خود جڑا د فریاد اور دو والا بمروری اللہ وی اسرا تو اجاڑا اسرا نہ اغواڑا اسرا تا فریادو کا اسرا نے امداد اغواڑا دوارو جانو سردار آقا نامدار تو وی کہ اسے مرور کما نو بیا بت زمرورم عام تر دې چې دنیا با پزمکه پرتی الله با پاسمان زلزل راولي او د قیامت د سخته د وجنبا دا مزیدار اسمان را گزار شي دانه چې غني او اسمان تر دو اسمانونو بزلزل او تکلیف اسمانونه بلاند گزار شي اوزمک لبراشی اللہ با فرمائے چه دا لڑ اسمان چه گورے دا ټول با ختم کما او دغشان لاہوت با ختم کم ملکوت با ختم کم جبروت با ختم کم دنا با ختم کم فتد اللہ با ختم کم قاب قوسین با ختم کم جنو بشر با ختم کم شجر و بر با ختم کما رب کریم فرمائی دا دغ سخت نزان بچ کے او دا فلاح سامان و اسباب جوڑ کے نبی کریم رب کریم فرمائی محبوبہ دا سے تکلیف را روان دے دا سے مصیبت در روان دے چه اغا رز لرن دا دا سی نزدے دا لکا چه سبانے رز دا نزدے دا اے محبوبہ پا دغا رز باندے پا دا سے تکلیف راشی چه زبور سر دا پیریان